دلته بعض خلک بعض علما داسې وایي چې د بدن نه مني وته بغیر د کوروالي نه، نو بعض دا وایي چې په دې کې هم کفاره ده، خو د هغوی دا قول کمزوری دی، ځکه چې د منۍ وته په لاس سره یا په نظر سره یا هسې د ښځې سره ګپ شپ لګو او په هغې کې مني لاړه، د دې قیاس کول په کوروالي باندې نو دا قیاس صحیح نه دی. صحیح خبره دا ده، اول ما خو تاسو ته اوله کې دا خبره کړې چې دا مسله هم اختلافي ده چې په منۍ وتو سره روژه ماتېږي او که نه، سخت اختلافي مسله ده. زموږ خپل ځاني د هغه علماو دلایلو ته زړه ډېر مطمئن دی، کوم چې وایي چې دې سره روژه نه ماتېږي، خو احتیاطي قول دا دی چې یو سړی په لاس سره مني وباسي یا په تکرار د نظر سره چاته ګوري او یا د خپلې ښځې سره بدن ولګي او د هغې سره سلوبې کوي او مني ته لاړه شي، نو احتیاط دا دی چې د دې په ځای د بله ورځ روژه ونیسي، خو کفاره پې نشته.